لغمان کې د 350,000 ډالرو په ارزښت د یو کانال د بنسټ ډبره کېښودل شوه. نن سه شنبه د لغمان الینګار ولسوالۍ اړوند شخطرۍ سیمه کې د یو کانال د بنسټ ډبرې د کېښودلو په مراسمو کې د لغمان والي شیخ شیر احمد حقانی، د سیندیزي حوزې رئیس مولوي شیرجان راشدي، د FAO موسسې مسؤلینو او د یادې سیمې قومي مشرانو ګډون کړی و. د لغمان د سیندیزي حوزې د رئیس د معلوماتو له مخې یاد کانال 7 کیلومتره اوږدوالی لري چې د 8 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د راشدي په خبره په دې کانال 350,000 ډالر لګښت راځي چې تمویل کوونکي موسسه FAO او تطبیق کوونکی شرکت عثمان رحیمي ساختماني شرکت دی. د دې تمویل کوونکی FAO موسسه والا دی، تطبیق کوونکی عثماني رحیمي شرکت والا دی او پروژې موده 8 میاشتې دي چې 8 میاشت کې به انشاءالله دا ختمیږي. او پروژې قیمت 3.5 لکه ډالر او تخنیکی همکاري لغمان سیندیزي حوزې. د لغمان والی د بدیولاباد کانال د افتتاح په مراسمو کې وویل چې د دې کانال ترڅنګ د شاهي او نهر کریم کانالونو چارې هم روانه دي او ولایتي اداره دې ته ژمنه ده چې په راتلونکي کې د موسساتو په همکارۍ نور کانالونه هم شروع کړي. یو شاهي کانال اوس هغه ټول لغمان ته معلوم ده، تقریبا هغه نشر وزارت مطبوعاتو کې واقعیت هم دغسې اوس لوی کانال ده او دوهم په دې کې نهر کریم چې ورته وایي په ترغیو ولسوالۍ کې هغه 18 کیلومتره اوږدوالی لري، هغه هم په اساسي شکل باندې جوړېږي، په دې حال کار پرې روان ده. او دریم دا بدی آباد ته دا کانال چې تقریبا 7 کیلومتره اندازه د هم طول لري او په دې کې نو ډیرو خلکو لپاره د کار زمینه برابر ده. مؤسساتو سره هم خبره کوو، خپل د امارت له ملګرو سره مشرانو سره موږ په رابطه کې یو چې خپل وخت باندې هغه ضروري شیانو ته رسیدګي وسي. د دغه کانال په شروع کېدو د سیمې اوسیدونکي هم خوشحاله دي او وایي چې په دې سره به زراعتي ځمکو ته اوبه په سم ډول ورسیږي او ګڼو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. والي چې خپل دلته راغی د موږ ستونزو ته رسیدګي وکوله، موږ ډېر خوښ یو ځکه دې باندې په زرهاو جریبه ځمکه پرته ده، دا ټوله اوس پیرن خراب وه، فصلونه یې موږ خراب وو، اوس داسې جوړه شي دا فصلونه یې موږ جوړېږي او ځمکې هم جوړېږي، خړوبه کېږي. موږ د بدی آباد ولس د امارت اسلامي نه او د ولایتي ادارې نه ډېر خوشحاله دي او ډېره مننه ترې کوي چې واقعا د موږ هغه کومې ستونزې چې وې د سیلاب هغه تهدیدونه چې وکنه د دې کانال ته هغه یو څه اندازه مهر شول او په دې باندې غیر له دې چې هغه د بدی آباد هغه زراعتي ځمکو ته اوبه ورکړي او دلته د ځوانانو لپاره د کار زمینه هم برابره شوله. باید یاد شي چې د بدیولاباد کانال د الینګار ولسوالۍ کندې سیمې څخه سرچینه اخلي او شاوخوا 6 کلي تر خپل پوښښ لاندې راولي چې په بشپړېدو سره به 4,000 جریبه ځمکه خړوبه شي.